درنو او خوږو لیدونکو، نن درته دوه مهم خبرونه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او سهار میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. له مشرانو جرګې وروسته د ولسي جرګې غړو هم پر حکومت غږ کړی چې پاکستان ته له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د لیږد مخه ونیسي. ولسي جرګه وایي امریکا سره د ستراتیژیک او امنیتي تړون له مخې نړیوال ځواکونه مکلف دي له افغانستان څخه د وتلو پر مهال خپل ټول پوځي وسایل، تجهیزات او امکانات د افغان پوځ په واک کې ورکړي. بل خوا کورنیو چارو وزارت وایي د ملکي وګړو د وژل کېدو لامل طالبان دي. کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیرو 2 اونیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خپلو بریدونو په ترڅ کې 251 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. د یاد ولایت ویان طارق ارین ویلي چې یادې ډلې په دغه موده کې 515 یرغلیز بریدونه کړي او دغه راز یې 92 کړۍ ماینونه ځای پر ځای کړي چې په پایله کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ 251 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د بریدونو له امله له هلمند پرته په نورو سیمو کې 400 کورنۍ بېځایه شوې. آرین ویلي چې ملکي وګړو ته د سر او مال زیانونه د طالبانو د جنایتونو له امله اوړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.